الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت د بیان د سلسله روانه وه د نهم کال واقعات هغه کال چې هغه مشهور دی په عام الوفود سره د وفدونو کال د تبوک د غزا تفصیل موږ بیان کړی او بیا د هغې نه په څه طریقه باندې واپسي وشوه او بیا د هغه وفدونو باره کې م خبرې شروع کړې وې چې هغه غټ وفدونه دي موږ خو چې دې کال څه د پاسه اویا وفدونه تقریبا راغلي دي خو دغه مشهور وفدونه د څو تذکیره د تبوک د غزا نه مخکې شوې ده او د څو تذکیره به انشاءالله په دې یو څو درسونو کې وشي نو یو لوی وفد چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا راغلی او د یو غټ خاندان وفد نو هغه وفد د ثقیف قبیلې و د هغې په باره کې وضاحت شوی او په څه طریقې سره هغوی بیا اسلام قبول کو او د هغوی سره چې کوم بوتو اللات نو هغه په څه طریقه باندې وران کړی شو د دې ټولې خبرې وضاحت په آخرني بیان کې شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته د تبوک د غزا نه بعد یو بل وفد هم راغلی و چې هغې ته ویلی کېږي وفد الداریین د داریین وفد او دا لس کسانو او په دوی کې هغه مشهور صحابي و تمیم ابن اوس الداري رضی الله عنه او د هغه ورور نعیم او دوی د نصرانیت په دین باندې و دا کوم کسان چې راغلي و د خپل قوم د طرف نه نو دوی د نصرانیت په دین باندې و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې اسلام قبول کو او اسلام کې بیا ډېره ترقي وکړه بیا د تمیم ابن اوس الداري رضی الله عنه په باره کې تاسو به اورېدلي دا خبره او موږ بیان کړې وه دا خبره د قیامت په علاماتو کې چې کله هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خبر ورکو د دجال په باره کې امام مسلم رحمه الله دغه روایت راوړی دی مختصر به ذکر کو د فاطمه بنت قیس رضی الله عنها نه هغه وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه یو اواز کوونکی اواز وکړو او ما هغه اواز واورېدو الصلاة جامعه مانځه دپاره راشئ نو وایي زم جومات ته لاړم او د پیغمبر سره په جمع سره مې لمونځ وکړو په جومات کې مې لمونځ وکړو او وایي زه د زنانو په صف کې ولاړ وم کوم چې به د قوم نه شاته یعنې هغه وخت کې نارینه به د جومات په اولنۍ حصه کې و اخرنۍ حصه کې به څه وکړو زنانه به وي وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ ختم کو جلس علی المنبر په منبر باندې کېناست وهو یضحک او خاندلې او دی وی چې لیلزم کل انسان مصلاه خوځېږي ما هر انسان دې په خپل ځای پاتې شي بیا وی چې اتدرون لما جمعتکم تاسو ته پته شته ما ولې را جمع کړې ما ولې را وغوښتئ هغه وتې الله ورسوله اعلم الله د الله رسول ته وپتې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتې چې ما دې له نه یې را جمع کړي چې څه بیان درته کوم یا د څه خبرې نه م یروم یا ترغیب در کوم نه نو بیا دې ولې را جمع کړي وی لأن تمیم الداري تمیم الداري چې دی کان رجلا نصرانیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا نصرانی و فجاء فبايع واسلم راغلی دی او بیعت یې وکړو او اسلام یې قبول کړو وحدثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم عن مسيح الدجال دې تمیم ما ته داسې خبره وکړه چې هغه د هغه خبرې په شان ده کومه چې ما تاسو ته د دجال په باره کې کړې وه
خسی وی حدثني ما ته دا خبر بیان کړه انه ركب في سفينة بحرية په دریاب کې یو کشتۍ ته وختو د تمیم الداري دا قصې پیغمبر ته کړې ده 10 کسانو لخم او جذام او د دغه قبیلې او قومونو د دغه خلکو نو یې دا چپې پرې رالي د دریاب دا چپې پرې رالي او دوی ګډوډ کړو نو دوی یو جزیرې ته ورالو په دریاب کې یو جزیره وه هغې ته ورالو کله چې دې جزیرې ته ورننوتو مختصر داسې کله چې دې جزیرې ته ورننوتو نو یو زناور ورسره میلاو شو خو هغه زناورو اهلبو کثیر الشعر د ویښتو نه سم ډکو لا یدرون ما قبله من دبره دا پته نه لګېده چې سر یې کم او د شا یې کمه هېڅ پته یې نه لګېده من کثرت الشعر د ډېرو ویښتو د لاسه نو دوی ورته ته څوک وي انا الجساسه زه جساسه یم وما الجساسه هغه ورته نو جساسه څه ته وایي وی راځئ تاسو به خبر شئ انطلقوا الى هذا الرجل في الدير دې دیر کې چې کوم سړی ناست دی ده خواله ورشي او دیر دا په اصل کې د نصارو هغه کوټګۍ ته وایي چې هغو به کې عبادتونه کول نو وی دغه دیر کې یو سړی د هغه خواله ورشي هغه ستاسو د خبره اورېدو ته ډېر په شوق کې دی وی موږ ویرېدو موږ وایي چې داسې دا به چې د شیطان به وي پیری به وي خیر وی موږ روان شو حتی دخلنا الدیر او دغه ځي ته ورننوتو کوم ځای چې دې زناور موږ ته وښو فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا یعنی دومره غټ انسان په دغه ځای کې و چې موږ دومره غټ انسان نه و لیدلی واشده وثاقا او سم مضبوط تړلی شی مضبوط تړلی شی د هر طرف نه په زنځیرونو باندې وی موږ ورته چې ته څوک یې وی چې تاسو زما دې ځي ته راورسېدې خو تاسو څوک یې وی موږ ورته چې موږ د عربو خلک یو عرب یو په کشتۍ کې ختلي وو او دغه راباندې لوبه وکړه چپو دېس ته راورسېد دلته دې جزیره کې بیا موږ ته یو زناور میلاو شو هغه راته ستا دا ځای وښو وایي چې زه جساسه یم او دا سړی ستاسو خبره اورېده غواړي دغه خواله ورشي بیا د هغوی نه تپوسونه وکړو دا ما قیامت علامات چې ما ذکر کول هلته ما د دې خبرې ټول وضاحت کړی چې د بیسان علاقې کجوري څنګه دي او تپوس یې د بحیره طبریه په باره کې کړی او دغه شان د چینې په باره کې عین و زغر دا که چینې د اوبو په باره کې تپوس کړی د تمیم نه او دغه سره چې کوم ملګري وو بیا یو تپوس یې دا کړی چې اخبروني عن نبي الأميين د انپړو هغه پیغمبر چې دی د هغه په باره کې راله خبر راکړي ما فعل هغه څه کړي دي وی موږ ورته چې قد خرج من مکة ونزل یثرب مکې کې راوته هلته ورته نبوت میلاو شوی هلته دعوه کړې چې زه پیغمبر یم او بیا یثرب ته راغلی مدینې پخوانی نوم یثرب وی عربو ورسره جنګ کړی دی که نه وی عربو ورسره ښه جنګونه کړي نو اسی چلې کړی وی انه قد ظهر على من یلیه من العرب واطاعوه خو شا کې چې څومره عرب و هغه پې زورور شوی دی او هغوی خبره منلې ده وی ښه داسې شوي دي او دقې شان شوي دي وی بیا موږ ته دا ووایي چې اما ان ذلك خیر لهم ان یطیعوه او دا خبره صحیح ده دوی له غورم دا دی چې د دقې سړي خبره ومني دا ورته دې کس وي بیا ورته وایي چې زه تاسو له خپل خبر در کوم اني انا المسیح یو روایت کې راځي انا الدجال زه المسیح الدجال یمه هغه دروغجن د ډېرو دروغو د لاسه هغه ته دجال ویلی کېږي او نږدې ده چې ما ته اجازت وشي د راوتو نو بیا ورته وایي چې زه تاسو له خپل خبر در کوم اني انا المسیح یو روایت کې راځي انا الدجال زه المسیح الدجال یمه هغه دروغجن د ډېرو دروغو د لاسه هغه ته دجال ویلی کېږي او نږدې ده چې ما ته اجازت وشي د راوتو
نو زه به راوځمه ګرځم به په دې ځمکه کې فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة په 40 ورځو کې به زه یعنې یو کلی به نه پرېږدم هر ځي ته به ورننوځم او که څوک د دجال باره کې ډېر تفصیل غواړي نو ما د قیامت علامات چې بیانول نو تقریبا په 3 نشستونو کې صرف موږ د دجال خبره کړې ده هغه واورئ به هغه صفات روزي به کوم ځای نه کوم ځای ته به ورځي څو ورځې به وي څنګه به وي څه به کوي څه به نه کوي دا هغه مقام دا مقام د دغه خبرې نه دی دلته موږ صرف د تمیم خبره کوو چې هغه دا خبر ورکړی بیا ورته دجال دا وایي چې غیر مکة و طیبه مکې او مدینې نه علاوه فهما محرمتان علی دا مکه مدینه الله په ما باندې حرام کړي دي کلتاهما دواړه كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما هر کله چې زه اراده وکړم چې په دې دواړو ښارونو کې یو ته ورننوځم استقبلني ملك بيده السيف صلتا نو بس چې کوم لار باندې ورځم مکې مدینې ته نو په ملایکو کې یو ملک راته ولاړي او تورې راته لغړه کړي او هغه یې نیولي یصدني عنها د هغې نه مې شړي وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها او هر لار چې ده په هغې باندې ملایک ولاړ دي چوکیداري کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس کې چې ورسره کومه امسا وه هغه یې داسې د منبر له راواچوله هذه طیبه دا طیبه ده دا مدینه ده الدجال چې ویادی چې غیر مکة و طیبه نو هغه طیبه وی دا ده بل روایت کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ان طیبة المدینه طیبه نه مراد ګورې مدینه ده ان الله حرم حرمي على الدجال ان يدخلها الله زما دا حرم یعنی مدینه دا الله حرام کړی دی په دجال باندې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم وخوړو والذي لا اله الا هو هغه رب مې د قسم چې د هغه نه علاوه بل څوک د عبادت حقدار نشته ما لها طريق ضيق ولا واسع في سهل ولا في جبل که وړه لار ده که تنګه ده که پراخه ده که په غره کې ده که په اواره ده إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة مگر په هغه لاره باندې ملائک ولاړې او تورې نیولې دي إلى يوم القيامة د قیامته پورې ما يستطيع الدجال أن يدخلها على أهلها دجال نشي رانوتی دي ځایونو ته بیا یې دې ملګرو ته دا ووایي صحابه کرامو ته ألا هل كنت حدثتكم ذلك ما دا خبر تاسو ته کړې نه وه دجال ده هغو ته نعم تاسو کړې وه فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة تميم دا خبرې مې ډېرې خوښې شوې ځکه چې د ده دا خبرې بلکل حق شان شوې کومې چې ما تاسو ته کړې وې د مکې مدینې باره کې ما تاسو ته ویلي وه چې دې ته نشي راتلی دجال باره کې مې ته خبره کړې وه هغه دغه خبره وشوه ألا إنه في بحر الشام دجال وی د شام په دریاب کې دی او بحر اليمن یا د یمن په دریاب کې دی یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره دې کې شکی وکړه یا د شام په دریاب کې دی یا د یمن او دی په کوم دریاب کې مشرق کې نو بیا پیغمبر وی لا بل من قبل المشرق نه نوی مشرق طرف نه به راځي هغه دریاب نه به راځي مشرق کې به د کوم ځای نه راوځي خراسان کې د کوم ځای اصفهان مشرق کې د جزیره هلته ده چې د هغه ځای نه دی راوځي دی به خراسان ته ننوځي په خراسان کې به اصفهان ته ورننوځي د اصفهان نه به راوځي سره د 80,000 یهودو سره د 80,000 یهودو به راوځي نو دا د تمیم رضی الله عنه چې دغه وفد کې راغلی دا د هغه قصه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیان کړه او د دې تمیم رضی الله عنه یو حدیث
رانقل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې ناشنا زیری ورکړی چې د اسلام به خورېږي او سم به خورېږي. نو وی لیبلغن هذا الامر، تمیم الداري وی ما د پیغمبر نه دا خبره اورېدلې، لیبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. دا اسلام نه دی، دا به هغه ځایونو ته رسي چې کوم ځایونو ته شپه ورځ رسېدلې ده. نو شپه ورځ کوم ځای ته رسېدلې ده؟ هر ځای ته رسېدلې. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. كچکور دی، كپوخ دی، كخیمه ده، هر څه دی، د اسلام به الله ورننه باسي. یا یو عزتمند ته به عزت میلاویږي او څوک به ذلیله کېږي. چې عزت ورته میلاویږي د اسلام د لاسه، چې قبول کو هغه به څه شي؟ عزتمند به شي. چا چې پرېښو هغه به څه شي؟ ذلیله به شي. د کفر د لاسه به ذلیله کېږي، د اسلام د لاسه به عزتمند کېږي. تمیم الداري به دا خبره کوله، قد عرفت ذلك في اهل بیتی، ما په خپل کور والو کې دا خبره ولیدلې ده. وی کوم چې پکې اسلام قبول کړی دی، تمیم الداري وایي زه په خپله پېژنم، الله ورله ناشنا عزت ورکړی. او کوم چې په هغه کفر کې پاتې شوي دي، نو هغه د ذلت ژوند یې تېر کړی دی، ټکسونه پې لګېدلي دي، یعنې کمزوري خلک پاتې شوي دي. سبحان الله. اوس هم دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چې مسلمانان عزتمند دي. بیا په مسلمانانو کې هغه عزتمند دي چې هغه هغوی دینداره دي. عزتمند په مسلمانانو کې هم هغه دي کوم چې دینداره دي. عزت ګوره په پیسو کې نه دی. ما د مالدارو خلکو عزت لیدلی دی نه، صرف د ضرورت په وخت کې ورته خلک کته بره کېږي، او صرف چې مخامخې خلک یې قدر کوي، او چې دې دروازې نه وځي که نه هغه بربادي پسې ووځي، تپوس یې مه کوه. ما عزت لیدلی دی د جیدادونو عالم چې د هغوی خلک ولې عزت کوي. ما عزت لیدلی د ډاکټرانو هم چې خلک یې ولې عزت کوي. ما عزت لیدلی د انجینیرانو او د ټولو مې لیدلی، خو عزت د دیندارو دا بل شان عزت دی. نه به ورسره مالي، نه به یې جیدادي، او نه به یې رنګي، او نه به یې قبیله‌ي، نه به زوروري، خو چې دا دین په ځان کې راولي، رب العالمین یې داسې عزتمند کړي چې تپوس یې مه کوه. ځکه علماو به دا خبره کوله، سلفو کې دا خبره مشهوره وه، وی موږ سره هغه باچایي ده که دا باچایان رانه خبر شو نو جنګ به راسره وکړي، دا باچایي به رانه هېرېږي. موږ سره هغه باچایي ده. وی د دنیا دا کوم باچایان چې دي دوی نه دا خلک ولې هېرېږي؟ زور دی ورسره، عزت یې خلک ولې کوي؟ هېرېږي دي. ښه که دا زور یې ختم شو، ختم شو. لکه اوس کوم چې جمهوري ملکونه دي، هغې کې هغه ووټونه کېږي او غټې جاخي، او دا وزیر اعظم شو، دغه صدر شو. 15 کاله بعد یا د هغوی خپل ټیمونه یې 40 کاله، چا 15، چا کم، چا ډېر، هر څه چې یې خو دي، د ده وزیر اعظم یې څه شوه؟ ختمه شوه. څوک ورته سره به یې ګوري، کله نا کله به ګزارونه هم کوي، ویډیوګانې راغلي دي، ویشتي دي او ګزارونه یې پې کړي. ښه دې څه وخت مخکې څه و؟ وزیر اعظم ګوره معمولي عهده نه ده، وزیر اعظم او بیا صدر، او دا خلک ورته په دې دغه کې څومره کنځلې کوي په دې فیسبوکونو کې او په دې کې. لکه هلته خلک په پارټیانو کې تقسیم شوي که نه، زه پارټي ولا او دا پارټي، او لګیا دی یو بل په دې مشرانو پسې، څه مې وشرموي. حالانکې هغه به وزیر اعظم مالداره به ما چې وزیر اعظم خو سره به سمه شوړه مې که نه، ښه مالدار یې او ښه هر څه سره د عزت دی، او عزت د عالم، عزت د دینداره. د عالم سره چې خلک کینی پاسې او د هغه قدر کوي، د یېرې د لاسه نه،
د دې داسې چې دې خلکو په زړونو کې د هغه مقام دی نو خبره د زور پورې نه ده تړلی شوې چې دا په زور پورې تړلی شوې ده نه و دنیوي خلکو نه چې څوک یېرېږي د باچا نه یا د وزیر اعظم نه یا د بل چا نه یا بل چا نه خو زور دی سلطنت دی جیل ته دې اچوي دا ټولې خبرې پکې دي او د زړه نه ستا الله خبره ده او یو عالم له چې الله عزت ورکړی هغه دې داسې نه چې هغه زورور دی دا خلک راټینګي او رانیسي هغه دې داسې چې د خلکو په زړونو کې الله د هغه دپاره یو مقام جوړ کړی کله چې دغه دا خبره وکړه عبدالله بن ابی بن سلول او دغه تذکره به را روانه ده نن درس کې ګوره که کېدای شي را روان درس کې چې په دې ورځو کې وفات شوی یم هغه چې کله دا خبره وکړه لیخرجن الاعز منها الاذل چې زه عزتمن به د ذلیله وباسم د مدینې نه او ذلیله کې پیغمبر مقصد نو الله ایتونه نازل کړو دا خبره پکې وکړه او به یې ده وویې ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين یقینا عزت د الله دی عزت د الله د پیغمبر دی عزت د مؤمنانو دی دا منافق ځان ته عزتمن وایي دیندارو ته ذلیله وایي نو په دین کې چې کوم عزت پروت دی الله اکبر دا بل په هېڅ شي کې نشته هېڅ شي کې د عزت نشته که سړی چې زه به مالداره شم او عزت به جوړ کړم دا وختي تور عزت دی چې دا پیسې د سره وي خلک دې راځي خواله چې دا پیسې د سره ما لیدلي دي که نه موږ لیدلي تاسو به لیدلي نن مالداری او غټه ها هو سبا له بیا ګرځي سوالونه کوي هغه خلک چې چا به ورته ملک صاحب وي او چا به ورته خان صاحب وي او چا به ورته جي وي او چا به ورته سر وي او چا به ورته څه وي هغه خلک بیا خواله هم نه راځي ملایي صاحب یې کې د هغه نه خو ځان له تش کدو جوړ شوی پیسې خدای سره نشته نو پوه شي چې د عزت د ده نه و عزت ته څه وصل کړي عزت د پیسو عزت د انصاف نه که حقیقي عزت غواړئ که نه چې عزتمن شئ او درانه شئ نو هغه په دیندارۍ سره سړی درنېږي تمیم الدهري رضی الله عنه دا خبره کړې وي زموږ کور کې چې کومو خلکو اسلام قبول کړو هغه الله عزتمن کړو نو تمیم الدهري دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری او په دغه کال راغلی او کوم کال دی دا نهم کال دی ابو رقیه د کونیت دی اللخمي الفلسطیني د دغه علاقو او ډېر عابد او زاهد صحابي و ده د په سیرت کې راځي چې د قرآن به ډېر زیات وي هر وخت چې به ورته موقع میلاوېده کتاب به یې راغستو د الله بلکې ابن سعد رحمه الله دا روایت راوړی دی په صحیح سند سره هر 7 ورځو کې به تمیم الداري قرآن ختمو دې طریقه وه هفته کې به یو پیر لازم قرآن ختمو د هغه ټول ژوند طریقه وه دقه شه دا نه چې څه وخته پورې لکه زموږ چې راګرم شي په څه کې روژه کې هغه نه روجې هغه نه دي د دوی ټول ژوند دقه شان لکه څنګه چې زموږ روژې وي ټول ژوند د قرآن سره و د عبادتونو سره و بلکې ګوره امام بغوي یو روایت راوړی دی ډېر ناشنا روایت دی د مسروق نه مسروق رحمه الله وی ما ته یو کس وي د مکې اوسېدونکی و وی ما ته وی چې هذا مقام اخیک تمیم الداري دا ستا ضرور تمیم الداري ځای دی دلته ولاړو دلته یو شپه ولاړو ټوله شپه ولاړو حتی اصبح سحرکو او کاده یعنې نږدې و سحر ته یعنې لږ وخت مخکې فارغه شو او د ټول منځ په یو آیت باندې کړی صرف یو آیت وي بس او دقه یو آیت وي او جړلی یو آیت وي او جړلی هغه آیت په سورة الجاثیه کې دی الله وی
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله وی کم خلق چې په دې ګناهونو کې پراته دي او د سحر ماښام ګناهونه کوي، د دوی څه سوچ دی چې یعنې دوی او د نیکان مؤمنان یو شان دي؟ ناشنا سوال الله کړی. ای ګناهګار وی الذین اجترحوا السیئات، په یو ګناه بریک نه لګي. ستاسو څه مطلب دی؟ دا کوم چې ځان منع کړی دی د ګناهونو نه، دا کوم چې دیندار دی، دا کوم چې د الله بندګي کوي، دا کوم چې الله په عبادت کې مصروف دی، تاسو به یو شان یې؟ او که دا یو شان شو بیا خو دا څه شو؟ بیا څه شو؟ بیا خو ظلم شو. یو سړی دی په هره ګناه ورځي، یو سړی ځان د ګناهونو نه بند کړی، یو سړی د الله بندګي کوي، یو سړی د الله نه یریږي، یو سړی د الله قدر کوي، او یو سړی د پشان د څاروو په شان ژوند تېروي، نو دی څنګه د پشان کېدی شي؟ تمیم رضی الله عنه دقه آیت وی وژړلی. ولې ژړل؟ ژړل په دې چې ځان ورته ګناهګار ښکارېده، ځان ورته ګناهګار ښکارېده، یعنې چې زه خو د هغه نیکانو په شان نه یم. تمیم رضی الله عنه ورسره مونږ وایو الله چې راضي دی او د الله نه راضي دی، هغه انسان د خپل ځان په باره کې داسې ګمان او زموږ نه چې تپوس وکړي یاره وي الحمدلله وي که دا پنځه نه دي څلور لمونځونه کوم، فخر هم وکړي چې صحیح د ګناهونه خو کوم، که پنځه نه دي درې خو کوو که نه، دوه خو کوو. بعض وایي منو ښه ګناهګار یو خو دروغ خو نه وایو، بس لکه په یو خبره باندې به ځان دته ځان داسې ښکاري چې بس که دی د سره ورته د خپله ګناه. ځکه یو روایت کې داسې راځي وایي منافق ته او فاجر ته او د ګناهونو سره عادت کسان د ګناه څه ښکاري، وایي لکه مچ چې د سړي په پوزه کښېني اوسې اوچتېږي، لاس داسې ووایي که نه مچ روان شي، دقه شان ورته ښکاري، چې ګناه نه هېرېږي. بل یو وفد راغلی او په دغه ورځو کې وفد د بنو عامر ابن صعصعه د دې خاندان وفد هم راغلی و. په دې وفد کې عامر ابن الطفیل هم و او د دې تذکره من کړې ده، خو مشکله ده که چاته یاد دي عامر ابن الطفیل قصې څه ده؟ نه هغه نه ته خطا شي. عامر ابن الطفیل دا هغه دی چې غدر یې کړی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره په هغه قصه کې بئر معون، هغه قصه چې وه پای کې غدر کړی و او غدرن یې هغوی سره ظلم کړی و، هغه یې شهیدان کړي و. عامر ابن الطفیل او د دې سره یو بل کس و اربد ابن قیس، دا د دې قوم مشرانو دواړه او د دې قوم شیطانانو، مشرانو مو سو شیطانانو، دوی اسلام نه غوښتو. نو دوی به څنګه رالو؟ دوی په دې رالو چې د قوم په ډېر زور راوستو چې وایي ټوله دنیا مسلمانېږي، تاسو څه کوئ؟ تاسو دلته ناستئ؟ بس دوی صحیح شو، موږ مدینې ته لاړ شو، رالو د پیغمبر خواله، خو اسلام یې نه غوښتو. نو د عامر ابن الطفیل او اربد ابن قیس یو بل سره اتفاق وکړو په لاره چې پیغمبر باندې به ګزار کوو وجنو به یې. په څه طریقه باندې؟ عامر ورته دا ووایي اربد ته چې زه به ورسره خبرې شروع کړم، مصروفه به یې کړم او ته به د شانه د تورې ګزار وکړي، بیا چې مخکې څه کېدو هغه یې سره به ګورو. هغه یې صحیح دوی دواړه مدینې ته رالو. دا اوس قوم رالیږلي دي، دا د بنو عامر ابن صعصعه د هغوی د طرف نه راغلی وفد دی، خو دې خباست ته یې ګوره. کله چې دوی رالو
نو عامر ابن الطفیل ډایرک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا محمد خالینی خالینی مطلب یعنی زمانه خلیل جوړ کا خاص دوست رانه جوړ کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته والله په الله مې د قسم ته زما دوست نه شي جوړی دی حتی تؤمن بالله وحده لا شریک له چې څو پر دې په الله ایمان نه راوړي دا قانون یاد کړئ ګوره ښه دوستي په دې بنیاد کوه چې دا دیندار یې دا بېدین یې دې ته پکې ګوره او بیا لګیا یې د پیغمبر سره نه ته ما ملګری کو ته ما ملګری کو او اربد ته پکې ګوري چې اربد به څه کوي ګزار به کوي دی به توره رواني او به د شانو به ګزارو کې بیا به ګورو اربد هېڅ هم نشي کولی بیا ورسره هغه خبرې اوږدې کړې چې راشه دې سړي ته به موقع ورکړو نو عامر خبرې اوږدې کړې ورته یې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې وي که ما اسلام قبول کړو نو ماله به څه راکړې هغه ورته څه چې د مسلمانانو دي هغه به ستایي او څه چې مسلمانانو باندې دي په هغوی چې کوم حق د اسلام دی هغه به په تا باندې ورته یې وي ستا نه بد به مشرتیا ماله راکړي عامر ورته وي ورته نه لیس ذلک لک نه تا له هم نظر کوم او ستا د قوم دپاره هم نه ده عامر ورته وي اتجعل لي الوبراء ولک المدر زموږ بیا به داسې وکړو چې دا بانډچیان په دوی به مشر زه شمه او نورې علاقې چې کمې دي او ښارونه دي او کلي دي بس ته به هغوی مشر شوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دغه ټیم کې عامر بن الطفیل ووی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او پاسېد اما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا په الله ته قسم خورم که دا علاقې مې درته او د ستا د علاقه دا مې درته د اسونو نه او د داسې سړو نه ډکه نه کړه که نه چې هغه به ټول جنګیالي نو بیا ګوره چې کله داسې روان شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اللهم اکفیني عامر بن الطفیل یا الله ته کافي شه زما د طرف نه د ده دپاره ته کافي شه او بنو عامر ته یا الله هدایت وکړه کوم قوم طرف نه چې دوی راغلي دي او اسلام بے پروا که د عامر نه په یو روایت کې داسې هم راځي په صحیح بخاري کې دي چې عامر پیغمبر ته څه ووي وی درې خبرو اختیار دله در کوم پیغمبر ته یو راغلی دی په هغه پسې دي چې د خاریې او کلي او د به تا سره او د بانډې او د هر څه ما سره شي یا دا یا ما خپل خلیفه کا چې ته دنیا نه لړ شي زه به یم بیا او یا غطفان به د پسې راولم غطفان والا 1,000,000 کسان به د پسې راولم ب1000 زر 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 سوی لس لاکه سوی 1,000,000 زه به پسې دومره کسان راولم کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوا نه ووتو عامر اربد ته وویل ویلک یا اربد غرق شي تباه شي ما خو خبرې دومره اوږدې کړې خو ته زه وی په ټول ژوند کې چې د چا نه یېرېدم په ځان باندې عامر ورته وایي نو ستا نه یېرېدمه ما ته وایي ته ډېر غټ سړی ښکارېدې خو په الله مې د قسم وي چې هېڅ هم نه یې هغه ورته ویې تعدي مه کوه ما څو پیرې کوشش وکړو چې زه په هغه باندې ګزار وکړم خو د هغه په ځای به راته ته ښکارېدې او هغه راته نه ښکارېدو یو روایت کې داسې راځي چې د لاس یې شل شوی و د لاس یې نه اوچتېدو ما څو پیرې کوشش وکړو چې را توره راوچته کړم لاس مې نه اوچتېدو او د یو روایت کې داسې دي چې ته راته نه یعنې پیغمبر راته نه ښکارېد هغه په ځای راته ته ښکارېدې وایي ما که د تورې راواچوم نو ته به ولګې په دې خبرې سره عامر بن الطفیل ډېر تعجب وکړو او بیا دا وفد واپس لاړ خپل ملک ته وفد د بنو عامر بن صعصعه لاړ واپس په دې لاره کې د دواړه روانو الله د عامر بن الطفیل په مرۍ باندې او په سټ باندې یو بیماري راوسته او هغه بیا د یو زنانه کور ته ورننوتو چې هغه
بنو سلول قبیله او خاندان کې وو هغه ځای کې الله مردار کو په لاره باندې الله مردار کو ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه کړي خیري ورته کړي هر چې اربد ابن قیس دی نو هغه راغی خپل قوم ته او قوم ته تپوس مو کو اربد وایي څه قیصه ده وایي هېڅ هم نشتي محمد صلی الله علیه وسلم موږ له هغه خبرې طرف ته دعوت راکوي چې که اوس دلته دغه سړی وی نو ما اوس مړ کو دلته خو ګډې وډې خبرې وایي کوي والعیاذ بالله د دې خبرې نه 2 ورځې یو ورځ بعد دی ووتو بس کار باندې ووتو خپل اوښ ورسره و نو الله سبحانه وتعالی د اسمان نه یو تندر راواچو او دی وسېزو سره دی مردار شو او هغه اوښ چې دی هغه ورسره مړ شو او الله سبحانه وتعالی د عامر بن الطفیل او د اربد بن قیس په باره کې دغه ایتونه نازل کړي وهم یجادلون فی الله وهو شدید المحال دوی د الله په باره کې جګړې کولې او الله خو سخت عذاب والی دی ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق الله تندرون لغي فيصيب بها من يشاء چې څوک وغواړي بغیر ولي هغه په عذاب کې اخته کړي کله چې بنو عامر ته پته ولګېده چې عامر بن الطفیل سره دغه کار وشو اربد بن قیس سره دغه کار وشو نو خپل یو وفد یې ولېږو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بل وفد او د اسلام اعلان یې وکړو چې موږ اسلام قبلو ځکه حدیث کې داسې راځي امام ابو داود راوړی دی مطرف ابن عبدالله ابن الشخیر د خپل پلار نه روایت بیانوي عبدالله ابن الشخیر نه چې زه د هغه کسانو سره په وفد کې راغلی وم کوم چې د بنو عامر د طرف نه راغلي وو دا دویم وفد وی کله چې موږ رالو په پیغمبر هم سلام واچو چې څنګه هم سلام واچو موږ ورته وایي چې انت ولینا انت سیدنا انت اطول علينا انت افضلنا علينا فضلا وانت الجفنة الغراء چې څنګه رالو ته مشري ته زمونږ ستا فضایل دي په موږ باندې ټول یا ستا فضیلتونه دي یا ستا فضل دی په موږ باندې او ستا کرم دی په موږ باندې او ته مشري او ته دي او سم صفتونه شروع پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قولوا قولکم ولا یستجرنکم الشیطان گزاره کوي په دې خبرو کې داسې نه شیطان مو خوی ګوري مطلب د حدیث دا دی چې هغه خبره کوي چې کوم ستاسو ته اساني د ځان نه خبرې داسې مه جوړوئ غلو مه کوئ داسې نه چې شیطان ستاسو په جو باندې لګیا شي سبحان الله ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی خو د هغه مقام نه به نه اوچتی کوم مقام چې ورله چا ورکړی دی الله ورکړی ځکه حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فانما انا عبد الله ورسوله فزما مبارک به دې غلو نه کوي لکه څنګه چې نصاراو د عیسی علیه السلام په باره کې کړی و د الله زوی ته جوړ کړو زه ګوره د الله بنده یم او د الله پیغمبر یم الحمدلله زمونږ د منهج ته وګوره څومره اعتدال والا منهج دی چې د پیغمبر سره محبت دا به هم د افراط او د تفرید په منځ کې نه به پکې د حد نه اوړي او نه به د حد نه کمیږي نه به پیغمبر راوچتې د الله درجې ته به رسې او نه به پیغمبر د خپلې درجې نه راکته کوي چې د مولیانو په شانې کې د امت د مولیانو په شان او د پلانی صاحب او د علانی صاحب او د امام صاحب او د مفتی صاحب قول رالی د پیغمبر د حدیثونو نه اوچتې داسې به هم نه کوي پیغمبر دی او داسې به هم نه کوي چې پیغمبر روالي او د الله درجې ته ورسي بلکې بعضو خو د الله نه مړولی والعیاذ بالله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې د بنو عامر دی وفد ته دا وویې چې غلو به نه کوئ ګورې دې ته عدل او انصاف وي ګوره دا پیغمبر دی پیغمبر دی او دا ادب ښیي او دا بعض مولیان
چې د نوم سره دې ورله دا پړپړنۍ جوړه کړي ناخوشحالېږي نه د اهل بدعو دا مولیان چې وینې که نه اوس خو دا زموږ د بعضو کې هم دا مرض راغلی زموږ د بعضو کې هم دا مرض راغلی دعوه د سلفیت او دعوه د دې چې موږ چې غلو نه کوو په اشخاصو کې او د دوی کارو مکه د اهل بدعو په شان نو د هغوی هغه نومونه چې ویلې د مولیانو سره چې کوم لګوي دقه نومونه نن سبا زموږ په دې منځ کې هم پیدا شوي دي لګوي د هغوی هغه نومونه ولیدلي که نه شیخ الاسلام و مناظر اسلام و وکیل احناف و ترجمان احناف شیخ العرب والعجم فصیح اللسان و لذیذ البیان او شیخ القرآن او شیخ الحدیث او جامع المعقول والمنقول او کله هغه په سټیج باندې نه شي هغه ورته خوشحاله یعنې پکار دی چې عالم د کشرانو تربیت کوي او داسې ورته وایي چې نه دا پرېږده غلو د الله بندګانو یو سړي ته شیخ العرب ویل یو سړي ته شیخ العجم ویل دا معمولي لقب دی یو سړي ته شیخ الاسلام ویل دا معمولي خبره یو سړي ته مجتهد الدهر د زمانې مجتهد ویل دا معمولي لقب دی او دې ناس په خپله کوټه کې دغه یو ملا ورته ښکاري د هغه نه مجتهد الدهر جوړ هغه نور علماو نه خبر هم نه دی چې له نور هم په دنیا کې څوک شته دا مثال دغه چیندخت دی قصه ورته ورته معلومه ده که دنیا به دومره ټوپې وو نو دې نه دی خبر د سنه دی خو ما دغه یو ملا یې لیدلی هغه بس دا غریب بیان یې اورېدلی وایي دا چې وایي شیخ الکل دی هر څه وي په ده کې او هغه شیخ الکل غریب د هغه خبرې چې واوري سړی ورته حیران شي دوی ته شیخ الکل څنګه وي نو خبره مې دې پورې وکړه چې پیغمبر ته وګوره هغه کسان یې څه کړو هغه یې منع کړو چې داسې به نه وایي یو بل وفد راغلی و وفد بني حنیفه د بنو حنیفه خاندان وفد هم راغلی و د دغه قوم وفد هم راغلی و همدغه نهم کالو او وفد راغی بنو حنیفه او دا په یمامه کې اوسېدو یمامه دلته موږ ته نږدې ده چې دا د حجاز مشرق حسابېږي دغه علاقه دې یمامه کې دا بنو حنیفه به اوسېدو دلته نو څه د پاسه لس کسان راغلي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته په دوی کې یو کس و رجال ابن عنفوه دا رجال چې دی د وروسته به مرتد شوی و او په کفر باندې مردار کړی شوی یو پکې و مجاعه ابن مراره ښه د دوی سره مسیلمه ابن حبیب الکذاب مو مسیلمه الکذاب پېژنې که نه د نبوت دعوه یې کړې وه دا مسیلمه ورسره و کله چې دوی رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی له د رمله بنت الحارث په کور کې ځای ورکو په دغه ورځو کې د رمله دا کور دا د وفود چې کوم وفدونه به راتلو د هغوی دپاره خاص کړی شوی او د دوی میلمستیا وشوه بیا رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې جومات ته اسلام یې قبول کړو بیعت یې وکړو سوای د مسیلمه نه هغه اسلام نه و قبول کړی حدیث د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې مسیلمة الکذاب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مدینې ته راغلی او دا به وي کله چې راغی ګوره ان جعل لي محمد الامر من بعده تبعته کدی محمد صلی الله علیه وسلم د خپل مرګ نه بعد خبره ما ته حواله کړه زه مشر کړم زه نایب کړم زه خلیفه کړم نو به یې تابعداري کوم او که دغه نه وي نو بیا زه ګورې دا خبرې نه منم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر بابا چې ورغی همدغه ورځو کې او ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه سره و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو چوکه وه شنه غونته کې یا د کجوري د ونې یو لرګی ورسره و چوکه ورسره وه نو مسیلمه ناست و د خپلو ملګرو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ودرېد وی ما خو اورېدلي ستا خبرې چې ته زما نه بعد مشرتیا غواړې
هغه ورته یاو وی لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها که دا چوکره نه غواړي دا درم نه درکو ته زما نه باید مشرتیا وې ته خو به هغه څه به تا سره کېږي څه چې ما لیدلي دي هغه خوب به رښتینی کېږي او باقي خبرې به دا ثابت تا سره کوي هغه خوب څه عبدالله ابن عباس وایي چې ما به یې تپوس وکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د ابو هریره نه یې تپوس وکړو نو ابو هریره راته دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه چې زه یو پیر وده ومه او په دې لاس کې مې دوه کړۍ ولیدې د سرو زرو نو بیا ما ته امر وکړی شو په دې خوب کې چې دې له پوکې ورکوي ما پکې پوکې وکړو فطاره هغه دواړه والوتې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ولې دا تعبیر راوویستو فأولتهما كذابين يخرجان بعدي زمان بعد بدو دروغجن خلق پیدا کی هغوی به د نبوت دعوه کوي احدهما العنسي یو هغه دی العنسي الاسود العنسي صاحب صنعاء دی په صنعاء کې په یمن کې د نبوت دعوه کړې وه والآخر مسيلمة صاحب اليمامة او دی مسيلمة دی یمامی والا یمامه والا دغه دي کنه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی ولیدو نو دکه ورته وویل چې ما چې کوم خوب لیدلی دی هغه به ستا په باره کې رښتیا کېږي ته خو به خبیثه ته خو به د نبوت دعوه کوې ته زما نه باید مشرتیا غواړې نو دا خبره ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې وکړه کله چې بیا دا وفد واپس کېدو وفد د بنو حنیفه ده یمامه ته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی له یو ادعوه ورکړه او ادعوه په عربۍ کې هغه وړوکي لوښي ته وایي چې د سرمن نه جوړ شوی هغې کې ورلږې اوبه م واچولې هغه اوبه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اودس نه پاتې شوي وي هغه اوبه یې وله ورکړې او د دې دپاره ورکړې چې روایت کې داسې راځي د طلق روایت دی وایي چې موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وفد کې تلي وو شپږ کسان و پنځه د بنو حنیفه نه او یو کس چې نو هغه د بنو دبیعه نه نو پیغمبر سره موږ بیعت وکړو د هغه سره منځونه وکړو او یې موږ ورته دا ووایي چې زموږ په ځمکه کې یوه ګیرجه ده هلته یمامه کې څه ده یو ګیرجه ده نو هغه موږ له اوبه یې راوغوښتې یا موږ چې د اوبه وغوښتې نو یې دغه اوبه یې راوغوښتې او داسې وکړو چې کومې اوبه پاتې شوې هغه یې موږ له راکړې په دغه لوښي کې ور واچول وایي چې اذهبوا بهذا الماء دا اوبه ویسئ همدې باندې به څه کوئ وایي چې کله خپل ملک ته ورسېدئ نو هغه کنیسه چې کومه ده یا هغه بیعه هغه ګیرجه هغه به ورانه کوي او د هغې په ځي باندې به دا اوبه ونولئ او هلته به جومات جوړ کوي دا کار به وکړي نو هغه ورته وایي چې یا رسول الله البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف يا رسول الله علاقه لري ده کوم ځای کې دا علاقه او کوم ځای کې مدینه څنګه به یا رسول الله هغه ځای پورې او ګرمي ډېره ده اوبه وچي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فامدوه من الماء هلته به پکې لږې اوبه نورې ور واچوئ دا به ښه خوندورې شي بیا چې دوی راوتو نو جګړه په دې باندې شو چې دا اوبه به څه وکړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دوی ته داسې ووایي چې شپه ورځ به د یو کس سره وي شپه ورځ به د یو کس سره وي بیا به بله وي بیا به بله او په دې ترتیب سره بیا به موږ خپل ځای ته راورسېدو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې موږ ته څه کار ویلی و هغه کار مو وکړو هلته مو اوبه ونوستې هلته مو جومات جوړ کړو او کوم راهب چې د دوی سره و کوم مولا چې و هغه وایي د هغه ځای نه بیا وتښتېدو دا یو وفد راغلی و د بنو حنیفه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو بل وفد راغلی و په دغه ورځو کې وفد د نجران وفد د کوم ځای نجران خو پېژنئ که نجران مشهور علاقه ده کوم خلک چې سعودي عرب کې اوسېږي ته ښه پته وفد د نجران دا د یمن طرف ته دی او همدغه نهم کالو د هجرت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې دا وفد راغی
په اوله کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته خط لیږلی و. په خط کې ورته درې خبرې لیکلې وې، درې، یا اسلام قبول کوي، یا به ټیکس راکوئ، او یا به جنګ کوو. نو دوی ویرېدو ډېر سخت، چېرې دا سړی خو هر ځای کې زورور کېږي او خلکو ټولو اسلام قبول کو او موږ ته یې هم خط راولېږو. نو به دوی ویرېدو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یې 80 کسان راولېږل، وفد د 80 کسانو، او په دې کې 40 کسان مشران وو. په دې 80 کې 40 مشران یې راولېږل، او په هغو کې بیا 3 د ټولو نه زیات مشران. اولنی مشهور په العاقب باندې، العاقب، او د دې نوم عبدالمسیح، او دی د دې قوم امیرو. دې قوم به د ده نه بغیر حرکت هم نشو کولی، د اجازت نه بغیر. دی پکې هم راغلی و. دویم پکې راغلی و مشهور په السید باندې، او نوم یې و ایهم یا شرحبیل، او دی د دوی سیاسي او په دې خبرو کې مشر دی. درېیمو الاسقف پادري، او د دې پادري نوم ابو حارث ابن علقمه، دا د دوی مشر مولا او دا د دوی پادري. دا 3 کسان پکې بلکل مشران. په دې 80 کې خو 40 مخوري خلک، په هغه 40 کې بیا ټول نه مشران دا 3 کسان دي. نو دا وفد چې کله مدینې ته راورسېدو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی له د اسلام دعوت ورکو، قرآن تلاوت یې ورته وکړو، قرآن یې ورته بیان کړو، خو دوی اسلام قبول نه کړو. وی نه موږ اسلام نه قبلوو. یو روایت کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا ووایي چې اسلام قبول کړي، وی دوی ورته وایي چې 2 راهبان یې رامخکې کړي وو، 2 راهبان، یا دوی مولیان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اسلما تسلما، تاسو دواړه اسلام قبول کړئ په سلامتیا کې به شي. هغه ورته موږ د مخکې نه اسلام قبول کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کذبتما، تاسو دروغ ووایي. یعنې مطلب د هغوی دا و چې موږ اسیم په حق دین باندې یو، تاسو دروغ ووایي. تاسو اسلام نه منع شوي د 3 خبرو د لاسه. د صلیب ته چې تاسو سجده لګوئ د دې نه نشئ قلارېدی. دویم تاسو وایئ چې اتخذ الله ولده، الله بچی نیولی. او دریم وشربکم الخمر، شراب تاسو څکئ د دغې نه نشئ منع کېدی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم راولېږلو، د هغوی سره یې مناقشې کولې د عیسی علیه السلام په باره کې. هغوی ورته ما تقول فی عیسی، ته د عیسی علیه السلام په باره کې څه وې؟ د وفد والا دا ووایي، کوم چې هغوی طرف نه لېږي، هغوی له پیغمبر سره مناظره کوله. وایي ته د عیسی علیه السلام په باره کې څه وې؟ هغه وایي عیسی علیه السلام روح الله، الله چې کوم روحونه پیدا کړي دي په هغې کې یو روح ده. وکلمته، او د الله په کلمه په خبره د کون سره پیدا شوی دی بغیر د پلار نه. وعبد الله ورسوله، او د الله بنده دی او د الله رسول دی. بعض روایتونو کې راځي چې کله دوی تپوس وکړو چې ته د عیسی علیه السلام په باره کې څه وې، نو الله آیتونه نازل کړو چې ته ورته ووایه ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. عیسی علیه السلام داسې دی لکه آدم علیه السلام، خلقه من تراب، الله د خاورو نه پیدا کړو، ثم قال له کن فیکون، بیا ورته الله وایي شه، هغه شو. دغه شان عیسی علیه السلام پیدا شوی په کلمه د کون سره پیدا شوی. دا الله بچی خو نه دی، هغه ځان له مخلوق دی. تاسو څنګه د هغه بندګي کوئ؟ او رد مو په هغوی باندې، نجران په دې وفد باندې دا رد و چې تاسو چې عیسی علیه السلام ته په دې ګورئ چې دی بغیر پلار نه پیدا دی، په ده کې به څه کمال وي، د هغه نه هم د الله زوی جوړ کړو. نو آدم علیه السلام خو بغیر پلار او مور نه پیدا دی، هغه به دلم عجیبه دي. دغه خبرې روانې وې، د مناقشه ډېره تیزه شوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به قرآني آیتونه وي، دا ناشنا دلایل به هغوی ته بیانول. نو بیا هغوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی مباهله به وکړو، راځه مباهله به وکړو. مباهله څه ته وایي؟ یعنې ټول به راجمع شو
ټول او داسې به ووایو چې د الله لعنت دي په دروغجنو باندې یا په ظالمانو باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته صحیح دی ځکه الله بیا دغه آیت نازل کړو چې څوک د سره خبره کوي ورته ووایه ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم راشئ موږ به خپل بچي راولو تاسو خپل بچي راولئ موږ به خپلې ښځې راولو تاسو خپلې ښځې راولئ موږ به پخپله هم راشو تاسو پخپله هم راشئ چې ورځ کله وټاکلی شو الله اکبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو او حسن او حسین یې ځان سره روان کړي او فاطمه پسې هم شاته را روانه وه او حق خبره پکې خوا دې خوا نشته نو امام بخاري روایت راوړی دی حذیفه رضی الله عنه چې په دوی کې دوه کسان چې کوم العاقب او دویم السید لږ ساعت مخکې ما ذکر کړو وی دوی چې کله دا حالات ولیدو او مطالبه یې وکړه دغه چې راشه په یو بل باندې به لعنت ووایو مباهله به وکړو نو د یو دې بل ته وایي چې ما کوی داسې که چېرته دا سړی په رښتیا پیغمبري او موږ دا خبره داسې وکړه نو ګورې نه به موږ چېرته کامیاب شو او نه زموږ نه بعد راتلونکي نسلونه به چېرته کامیاب شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوتی و دوی بیا پټ شو او بیا یې دا ووایي چې انا نعطیک ما سألتنا ته چې زموږ نه څه غواړې هغه به درله درکو یعنې ټیکس به درله درکوو اسلام باندې راضي نه شو خو په څه باندې راضي شو په ټیکس باندې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره صلح وکړه په ټیکس باندې سنن د امام ابو داود کې د روایت شته عبدالله بن عباس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نجران والا سره په دې باندې صلح کړې وه چې 2000 جوړې به رالیږئ 2000 جوړې 1000 جوړې به د سفرې په میاشت کې رالیږئ او 1000 جوړې به د رجب په میاشت کې رالیږئ مسلمانانو له به یې ورکوئ او دغه شان د مسلمانانو سره به د جهاد دپاره 10 زغرې کېدی 10 اسونه 10 اوښان دا به ورسره کېدی او بعض اسلحې ورته نورې یادې کړي چې دا به د هغوی په حفاظت کې پرتي او ستاسو به یي خو مسلمانان به استعمالي په څه کې په جهاد کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی دپاره لیکلي وکړو چې د دوی ګیرجې به نه ورانولی کېږي د دوی مولیانو ته به څه نه ویلی کېږي دوی به د دین نه په زور زبردستي نه اړولی کېږي دوی ته هیڅ هم نه ویلی کېږي خو چې څو پورې دوی څه نه کړي او یا یې سود وخوړو نو بیا به مسلمانان خپل اقدام کوي بیا به هغوی قدم اوچتوي دغه ټیم کې کله چې نجران دا خبره ختمه شوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره لیکلي وکړو نجران والو نو دوی چې تلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی موږ سره داسې کس ولېږه چې سم امانتګري موږ سره څوک ولېږه امانتګر کس ولېږه چې د هغه ځینې دغه مال راوړي د صلح دا مال په کومه باندې چې صلح وشو او بعض خبرې زموږ په منځ کې چې کوم اختلاف راشي د مال په باره کې چې هلته راله فیصله مو وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی لأبعثن معکم رجلا امینا حق امین زه به تاسو سره داسې سړی ولېږم چې امانتګر دی او په صحیح معنو سره امانتګر دی فاستشرف لها اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو صحابه کرام بیا ټول هر یو سړی کېده چې ما ته ووایي ما ته ووایي ځکه چې دا ناشنا صفت امانتګر خو دا ټول دي خو په دې یو کې دا صفت ډېر مشهور دی صحابه کرام خو ټول امانتګر دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم قم یا ابا عبیده ابن الجراح ابو عبیده ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسه چې کله هغه پاسېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هذا امین هذه الامه دا د دې امت امانتګر انسان دی ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس هغه ولیکو بیا چې کله دوی واپس لاړو سبحان الله په دوی کې به اسلام خور شرور او دا نصارا چې کوم دي نصارا د خو نصارا وکړه دا نصارا ګوره موږ ته د نورو دینونو په نسبت موږ ته نږدې دي دا نو دوی باندې د اسلام دعوت زر اثر کوي په نسبت د نورو قومونو نورو قومونو چې دعوت ورکوي نو هغه ډېر محنت غواړي ډېر کوشش غواړي او دا
نصارا چې کوم دي نو دوی اسلام په اسانۍ سره قبلوي چې کله سړی محنت وکړي نو دوی کې به اسلام هم عام شو او بعض روایتونو کې داسې هم راځي بعض سیرتونو والا ذکر کړي چې د عاقب او سید چې کوم دوی د مشران دغه دوه غټ مشران چې کوم دریو که نه دوه پکې عاقب یو عاقب او بل سید دغه دوه به وروسته اسلام هم قبول کړی کله چې واپس نجران ته لاړو نو هلته اسلام هم قبول کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوی پسې علي بن ابي طالب رضی الله عنه هم لېږلی د زکات د اخیستو دپاره او زکات خو د کافرانو نه زکات خو د کافرانو نه اخیستی کېږي که نه اخیستی کېږي نه کافرانو نه څه اخیستی کېږي ټیکس او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی نه زکات اخیستی دی هم په دغه ورځو کې نهم کال د اخرنۍ ورځې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور ام کلثوم بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وفات شو ام کلثوم رضی الله عنها هغه په دغه ورځو کې وفات شوې نهم کال د اخرنۍ ورځې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور ام کلثوم دا وفات شوی او دا د عثمان بن عفان رضی الله عنه بیبي وه اولنۍ که دویمه بیبي وه دا دویمه وه مشره څوک وه هغه رقیه وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عثمان له دغه لور هم ورکړې وه رقیه او بیا وله ام کلثوم ورکړې وه او بیا دی چې کله وفات شو سبحان الله دواړه د هغه په نکاح کې وفات شوي دي بیا دی چې کله وفات شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لو كانت لنا ثالثه که درېیمه لور وی نو موږ به عثمان له ورکړی دومره اوچت انسان عثمان بن عفان رضی الله په صحیح بخاري کې د روایت شته صحیح مسلم کې مشتي ام عطیه رضی الله عنها وی موږ بل د ام عطیه خبره وکړه د مشکات په درس کې چې دا ډېره پوهه زنانه وه او دی به د مړي ملامبول چې زنانو کې به څوک مړه شوه نو دی به لامبوله نو هغه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ پسې راغی ونحن نغسل ابنته ام کلثوم او موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور ام کلثوم له غسل ورکوو دغه ټیم کې نو یې موږ ته ووایي چې 3 پیرې وینځئ 5 پیرې وینځئ د دې نه زیات وینځئ که تاسو ته ښکاره شو چې ضرورت دی خو مطلب دا دی چې طاق عادت کې اوبه پرې واړوئ په مړي باندې چې اوبه اړئ نو طاق عادت کې 3 واړوه 5 پیرې 7 پیرې 9 پیرې چې څومره ضرورت ته ښکاري بماء و سدر په اوبو او په بیرو په دې سره به د بیرو دا پاڼې چې په دې دا چې میده کړی شي اوبو کې واچولی شي نو په دې سره به وینځي وجعلنا فی الاخرة کافورا اخري پیر چې به دې مړي وباړوئ نو پای کې به ورسره کافور ور واچوئ کافور ولې ور اچوئ د کافور یخي د کافور څه یخي نو خوشبوی مزداری او دویمه ده چې یعنی د څه وخته پورې د قبر کې چې دننه کم یعنی زناور دي او کم حشرات دي او دا لړمانان او یو شی او چینجي او بل شی نو دا د څه وخته پورې د مړي ته نږدې دي د کافورو د بین د لاسه نه راځي نو دې دپاره پکې په اخره کې د کافور استعمالېږي او څومره چې دا خبره زما اورئ او زه او موږ ټول باندې هم یو ورځ د کافور دغه شان په اخره کې ورړئ نو د دې خوشبو هم ډېره مزدارئ د مړي نه ښکلی بینځي او د الله سره ملاقات کوي چې په ښکلې طریقې سره د الله سره ملاقات وشي بیا به خوشبو هم ولګوي خصوصا لکه بعضو علماو دا قول هم دی چې د سجدې په ځای به ورته خوشبو ولګوي په لاسونو په دې ورغوو ته خوشبو ولګوي په دې زنګنانو د خپو د ګوتې چې دي او په تندي په دې ورته خوشبو ولګوي چې د الله سره ملاقات کوي چې په ښکلي شکل کې لاړ شي ګیره به له منګز کې مزېدار الله اکبر نو چې کوم سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې او د هغه په طریقې ژوند تېر کړی او شکر یې د پیغمبر په طریقې او ګیره یې نو هغه سړی ښکلی سنبال کړي او چې کوم ګیره وړه کوي یا یې خرئ او په دغه شکل کې او په دغه حال کې او بیا د الله سره ملاقات کوي الغرض پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په آخري پیر چې وباړوئ نو څه به پکې ور واچوئ کافور به پکې ور واچوئ فاذا فرغتن فآذنني کله تاسو فارغ شوئ نو بیا ماته اجازه ماله به اواز راکړئ
ورته صحیح ده ام عطیه وایي چې کله موږ فارغ شو اذنا موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته آواز وکړو چې یا رسول الله راشه فالقا الینا حقوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو لنګ هغه راګزار کړو موږ ته او دغه کپړو کې چې یو دام تاو کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کپړه ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومې کپړې تاسو دې نه تاوهئ او کفن کوئ یې نو په هغه کپړو کې یو داتې تاو کوي او داتې هغه ځای کې تاو کوي چې بدن ته لګېدلي جوخت دی دا کپړه د بدن سره لګېدلي انس بن مالک رضی الله عنه وی شهدنا بنتا لرسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لور په وفات کې ولاړو ورسول الله صلی الله علیه وسلم جالس علی القبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر په دې غاړه ناست انس بن مالک وی فرأیت عینیه تدمعان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سترګو نه اوښکې روانې دا لوري چې له کله د درېیمه لور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوې درېیمه لور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې واړه لورونه څلور دي درې پکې دغه په ژوند کې وفات شوي او درې زامن دي درېونه په وړوکوالي کې وفات شوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانې او دی وی هل منکم رجل لم یقاري فی اللیله تاسو کې دې څوک شته چې نن شپې کوروالی نه یې کړی د ښځې سره ابو طلحه رضی الله عنه یا رسول الله ما کوروالی نه دی کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قبر ته کوشه بس دلته دا وی پیغمبر د عثمان نه خفه و نو ځکه یې ووایي چې تاسو کې دې څوک شتي نو چې خفه و نو بیا دې خبرې ته پکې ضرورت وي چې ښځې سره کوروالی نه دی کړی خو بیا چاته آواز کړی و چې راشي کوشه کړه نو دې دغه مطلب نه دی چې خفه و ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چا کوروالی کړی دی شپې ابو طلحه یې ما نه دی کړی وایي چا کوروالی نه دی کړی ابو طلحه یې ما نه دی کړی وایي راشه ته ورکوشه نو عثمان بن عفان رضی الله عنه ورکوشه هغه په ځای څوک ورکوشه ابو طلحه رضی الله عنه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډېر خفه و د دې لور په وفات باندې چې یعنې انس بن مالک وایي که نه وایي موږ ولیدي چې د سترګو په نینګو باندې د اوښکې روانې وې وجه دا و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا درېیمه لور وه چې وفات شوې وه او د خپلوانو مرګ او بیا د لور او بیا د بچي او مور پلار او ورور او خور دا د انسان د ملا تیر ماتوي د ملا تیر ماتېږي د دې سره د انسان خو خلک وایي پښتو کې متل وي سوزي هغه ځمکه چې په کوم ځای باندې اور لګېدلی بهر خلک خو صرف دغه کوي ننداره کوي او زه خیر دی او زه عادت بارۍ خلکو خبرې دي اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کومه سخته تېره شوې ده وړوکوالي کې ګوره مور وفات شوې ده چې پیدا شو پلار یې وفات شوی یعنې مور په خېټه کې و پلار یې دنیا نه تللی او بیا نیکه او بیا هغه تره چې کوم لوی کو او بیا خدیجه رضی الله عنها په شان بیبي وفات شو او بیا د حمزه رضی الله عنه په شان تره وفات شو درې زامن په وړوکوالي کې وفات شو درې لوڼه د هغه په ژوند کې وفات شو دا څومره سختې دي او قیمتي قیمتي ملګري په خپلو لاسونو به یې راغستو او قبرونو ته به یې کوزول هره غزا نه چې به فارغه شو وګورئ ملګرو کې څه حالات دي بعض ملګري به پکې شهیدان پراته وو قیمتي قیمتي ملګري پیغمبر صلی الله علیه وسلم به غمجن شو دا د ملګرو د تله دا خو انسان لکه انسان د جسم چې لږ لږ کمیږي د ملګرو تله خو ډېر ګران کله چې عثمان بن مطعون رضی الله عنه وفات شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کاڼی کېښود د هغه د قبر سره وي د ورور د قبر به بیا راځم نو د ملګرو دا وفات او بیا د خپلوانو دا وفات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ټول دغه سختو کې تېر شوی دی ځکه ورته الله ویلي فاصبر صبرا جمیلا ته داسې صبر وکړه چې ښایسته صبر وکړه تا ته ډېر زیات صبر ته ضرورت دی نو په دې کال کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه لور ام کلثوم رضی الله عنها هغه هم وفات شوې وه په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان درس کې به د 10 کال نه شروع کوو خو صرف یو واقعه به بیانو 9 کال په آخره کې
عبدالله بن ابی بن سلول منافق او د منافقانو مشر هغه هم دغه ورځو کې مړ شوی نو د هغه د مرګ خبره به ذکر کوو بیا به د لسم کال واقعات بیانو الله دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي او څنګه چې الله موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وو نو دغه شان دې الله موږ او څوک چې دا بیان اوري او څوک چې اوري څوک چې ییني الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې یو ځای کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.